د سیریه د عالي لیسې څخه نن څه باندې 300 زده کوونکي د 12م ټولګي څخه فارغ شول. سږکال د کرونا وبا له امله په کالیفورنیا کې د ټولو ښوونځیو د فراغت مراسم لغوه شوي دي، خو دا چې هر زده کوونکي دې ورځې ته سترګې په لاره وي او دا د ژوند د ډیرو مهمو شیبو څخه بلل کیږي. د دې ښوونځي د زده کوونکو کورنیو د خپلو فارغ شویو اولادونو د خوشحالۍ لپاره د دوی فراغت په ډیر ځانګړې توګه ولمانځه. د امریکې د متحده ایالاتو د ځینو فارغانو د فراغت مراسم د موټریزو کاروانونو په مارشونو ولمانځل شول. په همدې لړ کې د سیریه د لیسې د فارغانو لپاره د دوی والدین د فراغت جشن په موټریز کاروان ولمانځه. د دې کال فارغانو ته ډیره ستونزمنده وه، خو زه په دې باور لرم چې دوی به زموږ ټولنې کې ډیر مثبت بدلون راولي. دوی به تل په یاد ولري چې دوی له نورو نسلونو سره څومره ډیر توپیر درلود. د فارغانو دا موټریز کاروانونه په خپلو سیمو کې په ساعتونو وګرځېدل او د ځایي اوسیدونکو لخوا ډیر تشویق او بدرګه شول. نن واقعا زما لپاره ډیره حیران کوونکې ورځ ده. ما هیڅکله هم فکر نه کوو چې زموږ د فراغت د ورځې مراسم به ماته دومره په زړه پورې او حیران کوونکې واوسي. د کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو کمپایني شعارونه هم په دغو موټریزو کاروانونو کې تر سترګو کېدل. په منځ کې دا موټر د ټولو څخه په زړه پورې و. دا موټر د فارغ شوي زده کوونکي ته د مور او پلار لخوا یو ځانګړې تحفه وه. که څه هم په 2020 کال کې زده کوونکو ته د فراغت ورځ د تیرو کلونو په څیر ونه لمانځل شوه، خو بیا هم دا زده کوونکي ډیر خوشحاله وو ځکه چې د دوی فراغت نوی دود رامنځته کړ. امکان لري چې له سږ کال څخه وروسته به هر کال د فارغانو مراسم همداسې په موټریزو کاروانونو ولمانځل شي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیېګو.